تازه او نوی خبر اصغر افغان یو ځل بیا د کرکټ ملي لوبډلې مشر وټاکل سو. دا چې ولې اصغر افغان یو ځل بیا لوبډلې مشر ټاکل شوی دی، ویډیو را سره تر پای پورې ګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د افغانستان د ملي لوبډلې د درې واړه فارمټونو لوبډله مشر راشد خان له لوبډله مشرۍ لري او پر ځای پخوانی لوبډله مشر او اوسنی مرستیال لوبډله مشر اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې مشر وټاکل شو او راشد خان مرستیال لوبډله مشر وټاکل شو. په افغانستان کرکټ بورډ کې نن د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزي د رسنیو پر وړاندې نوي لوبډله مشر اعلان او راشد خان د هغه مرستیال لوبډله مشر وټاکه. فرهان یوسفزي په خپلو خبرو کې وویل چې د غوراوي کمیټې او د تخنیکي بورډ له سره ناستو او مشورو وروسته یې پریکړه وکړه چې اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې مشر کړي. هغه وویل چې راشد خان په نورو لوبو کې هم ډیر مصروفه وي او همداراز راتلونکي کې ایسیا جام او نړیوال جام هم لرو، نو اصغر افغان په دې لوبډله مشر وټاکه تر څو له تجربو یې ګټه واخلو. اصغر افغان په خپلو خبرو کې کرکټ بورډ مننه وکړه چې په هغه یې باور وکړ او همداراز ویل چې مخکې هم 4 کاله د ملي لوبډلې مشري کړې او ټولو خلکو ته یې په خپله وړتیا ښکاره کړې ده او دا ځل به هم هڅه وکړي چې یو ځل بیا بریالی لوبډله مشر شي. اصغر افغان چې څو کاله د ملي لوبډلې مشر پاتې شوی، د 2019 نړیوال جام نه مخکې د هغه وخت عمومي رئیس عزیز الله فضلي له لوبډلې مشرۍ لري او پر ځای یې د ورځنیو لوبو لوبډله مشر ګلبدین نایب، د شلاوریزو لوبو لوبډله مشر راشد خان او د ټیسټ لوبډلې مشر رحمت شاه زرمتی وټاکه. دا نوموړي د دغه پریکړه په اړه محمد نبی او راشد خان په ټولنیزو رسنیو کې غبرګون هم ښکاره کړ او دغه یوه غلطه پریکړه وبلله. په 2019 نړیوال جام کې افغان لوبډلې هیڅ یوه لوبه هم ونه ګټله او له هغه وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې مشر بدل او پر ځای راشد خان د 3 واړو فارمټونو لوبډله مشر وټاکل سو او اصغر افغان یې مرستیال لوبډله مشر اعلان کړ. راشد خان د خپلې لوبډله مشرۍ پر مهال د بنګلادیش او زیمبابوې سره 3 اړخیزه شلاوریزو لوبلړۍ ترسره کړه چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مساوي شوه. همداراز له بنګلادیش سره یوازینۍ ټیسټ سیالۍ هم ترسره شوه او افغانستان پکې خپله بریا خپله کړه. د راشد خان په مشرۍ افغانستان له ویسټ انډیز سره د هند کې 3 ورځنۍ 3 شلاوریزې او یوازینۍ یوه ټیسټ لوبه ترسره کړه. په ورځنیو لوبو کې ویسټ انډیز 0-0 په 3 سره بریا خپله کړه او په شلاوریزو لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 سره بریا خپله کړه. همداراز په ورځنۍ ټیسټ لوبه کې هم ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه تازه او نوي مهم خبر څخه خبردار او آګاه اوسي. ډېره مننه.